د ګیان زیړوک او ارګون ولسوالیو اوسیدونکو په خبرو کې ویل چې پکتیکا د جلغوزیو ونو پراخ ځنګلونه ونې لري چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو تجارت او د کور عاید هم له دې لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې د پکتیکا ګیان نکه زیړوک برمل ګومل سروبي او ارګون ولسوالۍ د جلغوزیو د ونو زیات ځنګلونه لري چې ډیری وخت یې د مسلکي سامانالاتو د نشتون لامل د جلغوزیو لونو څخه غوټي په لرګیو وهي چې ورسره د راتلونکي کال ګل هم تویږي. سرچینه زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزیو حاصلات کم دي، خو زیاتوي چې اوس یې جلغوزي په ښه بیه پلورل کیږي چې د کرنې د ریاست له لوري د یادو پرمختللو کیچګانو په مټ بلونو په سم او مسلکي ډول حاصلات راټول کړي. ښه پرمان غار لري، ښه ډېر نغورځي لري. میک سره چې کماک ونه شي ونه غوټه مې ژبله کړه په منډې نه متېږي خروپېږي. میک سره چې څومره کماک وشي میک به د خدای عبود کړو. والله دا غرینه چې سره ووایي که خدای خوښه وه دا ډېر نغورځي دي دا غرزوي دغه هغه چې ننګاکینه واکاره چې میک ته وکړو ډېر غټ ونه لري. میک ته چې د هغه ونه دپاره د خدمت لپاره څه کمک وکړی شي. د کرنې د ریاست اړوند د مالدارۍ او باغدارۍ د برخې ولایتي مسؤل انجینر عثمان په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ویل چې د پکتیکا ډیری ولسوالۍ د جلغوزیو ونو پراخ ځنګلونه لري، نو له همدې امله دوی ورته پاملرنه زیاته کړې. سرچینې ویل چې په 614 د جلغوزیو د ونو په خاوندانو یې 614 کیچګانې ویشلې چې یو کیچ 10,000 افغانۍ ارزښت لري چې ټول لګښت یې 6 میلیونه 1,80,000 افغانۍ کیږي. د چین هیواد همدا اوس کوشش کوي چې موږ او تاسو لوی پکتیا غرونو ترازی او د واړو نیالګي دا په کاچاکي لار باندې یا په هر ترتیب چې دوی انتقالوي خپل واته دومره زحمت کوي. اما د موږ او تاسو خپل ولایت کې دی موږ او تاسو ناظرین خبره یو. د کرنې سرپرست رئیس صوبت رحیمي هم د یادو کیچګانو په ویش خوښي خو دا زیاته کړ چې د تیر کال په پرتله د جلغوزیو حاصلات کم دي ځکه چې په مسلکي ډول یې لونو څخه غوټي نه وهل کیږي. هغه هم له خلکو وغوښتل چې د جلغوزیو د ونو ساتلو ته د بزګر ځانګړي پاملرنه وکړي. تر 8,000 تر 10,000 ټنو پورې دا رقم جلغوزي ان شاء الله تولیدېږي. خو سږ کال چې دی موږ چې کوم د جلغوزیو د خلکو نه پوښتنه کوو سږ کال حاصلات نسبت د تیر کال کم دي. تیر کال زیات و سږ کال تر اوسه پورې خو مینې په هغه کې دی د حاصل په اخیستلو کې دي تر اوسه دقیق معلومات هم نشته ده، خو تیر کال خو بیخي زیات و. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د پکتیکا جلغوزي ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل او د هغه هیواد په نوم نورو هیوادونو ته وړل کېدل.